سلامونه نیکی هیله احترامات د افغان ټي وي درنو لیدونکو او د کلیوالي رنگونو درنو لیدونکو هله ده چې تاسو به روغ جوړ او د صحت پر جامه به سمبالي راغلی یو د وټپور ولسوالۍ د شینګام سیمې ته او د ځوانانو سره د دې سیمې په اړوند باندې خبرې کوو. موضوع مو د زراعت ټاکلې ده. راځو به دلته به له ځوانانو سره د وټپور ولسوالۍ د زراعت اړوند خپرونه لرو. تر پایه راسره وګورئ. تر سوچ می ژوندون ویلاس بابا نخلم لتانا زما افغانستانا زما افغانستانا. ترڅنګ مو یو ځوان ولاړ دی، له دوی سره به خبرې کوو، د زړه خواله به ورسره کوو. په لومړیو کې ځوان خپل ځان مو راته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ګل رحیم دی، د شینګام اوسېدونکی یم. ډېر ښه ګلرحیم باچا، که دا راته ووایي چې تاسې تعلیم کړی دی که نه مو دی؟ هو الحمدلله لیسانس په سطح تعلیم لرم او ورسره ساختمان 2 کلن مې هم ویلی او بس دغه تعلیم یې کړی مې. ډېر ښه ګلرحیم باچا، د لیسانس که راته ووایي چې لیسانس مو په کومه برخه کې کړی دی؟ زراعت په برخه کې زراعت په فاکولټې نه فارغ یم، د اګرانومي څانګې نه. ښه ډېر ښه. دا خو موږ سره یو داسې یو سونا را مخ شوې ده. ګلرحیم باچا، موضوع مو د زراعت ټاکلې ده او ستاسو د سیمې د زراعت اړوند پوښتنې به لرو. که دا راته ووایي چې ستاسې په منطقه کې کوم فصلونه ښه کېږي؟ دلته خو هر فصل کېږي په خپل وخت باندې. جوار کېږي، غنم کېږي، شوله کېږي، وربشي کېږي او سبزیجات هم الحمدلله کېږي. خو ښه پکې کوم یو په دې ټولو کې موږ پوهېږو مثلا غنم، جوار، هر یو ځای بیا منطقه خپل دغه لري، خوبیان لري. په دې منطقه کې کوم فصلونه ښه کېږي؟ هر فصل ښه کېږي چې د طبیعي آفت نه بچ پاتې شي. تاسو خو خپله د زراعت پوهنځی ویلی دی، دغه خاوره د څه لپاره ډېره مساعده ده چې سبزي پکې وشي، د هغې دپاره ډېره مساعده ده؟ او که یوازې همدغه د جوار او غنم دا شیان پکې وکرلی شي، دې دپاره ډېره مساعده ده؟ د جوارو، غنمو، سبزیجاتو هر څه دپاره دا زموږ چې دی ښه حاصل ورکوي. ډېر ښه. او دلته عموما د وټپور په ولسوالۍ کې خلک کوم سرو نه چې دی ډېر استفاده کوي؟ حیواني سره استعمالوي، نور یا داسې دوايانې آیا کوم څه استعمالوي د زراعت د پرمختګ او د ودې لپاره؟ هو دلته خو تقریبا چې ډېر فوکس په همدغه حیواني سرې او دغه کیمیاوي سره چې یوریا ورته وایي همدنه استفاده کېږي، همدې ځایګین کې مروجه ده. ډېر ښه. او ګلرحیم باچا، که دا هم راته ووایي چې د وټپور ولسوالۍ د زراعت اړوند ستونزې کومې دي چې دهقانان ورسره لاس و ګرېوان دي؟ دا دلته چې دی خلکو د دې امراضو سره نابلدتیا ده. یو فصل داسې وي چې مرض پرې راشي، په هغه دهقان مجبوری غریب یې نشي کولی چې ځان ته یو څه کیمیکل واخلي یا دوايانې یا د دغه عامه پوهاوی دلته ډېر کم شوی دی. ګلرحیم باچا، تاسې د زراعت پوهنځي فارغ محصل هستئ. تاسې څه کولی شئ د زراعت د ښه والي لپاره؟ د زراعت د ښه والي لپاره دا کولی شو چې خلکو ته پوهاوی ورکو او ورته ووایو چې وروره دا فصل په دې وخت کې ښه نتیجه ورکوي او تر څنګ چې د پټې حاصل یا د فصل کله مرض وکړي د هغه په اړه باندې پوهاوی ورکو. دغه کولی شو. او که دا هم راته ووایي چې دلته د باغونه آیا خلک دې سره کوم لیوالتیا لري که نه لري؟ آیا خلک باغونه کوي که نه کوي؟ او خلک باغونه کوي دلته الحمدلله. خلک باغونه کوي، د ځمکې هم ورته مساعد دي باغونو دپاره. لکه کوم دغو ته میوجاتو ته خلک ډېر مخکېوالی ورکوي، اولیت ورکوي؟ مالټه شوله، نارنج شو، همدا شان پسې شفتالو شو. او د دې ولسوالۍ مهم پیداوار کوم دي د میوجاتو په برخه کې؟ نارنج، مالټه او شفتالو. مننه. کور مو ودان چې موږ ته مو یو څه معلومات راکړه، ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه.